حضرت نوح علیہ السلام واقعا په دې رکوع کې بیانېږي. د قوم مخې ته د توحید پیغام کېښودو، د شرک نه یې منې کو. مختلف قسمه اعتراضات او تنقیدونه او مخالفت د قوم د طرف نه مخې ته راغلل. حضرت نوح علیه السلام د طوفان نوح نه مخکې 900 کاله دوی ته په آهوزاري، جړه، فریاد، منت، سماجت، بحث، مباحثه، مناظره د هر قسمه دلایلو سره د دوی مقابله وفرمایل. بالاخر چې کله دغه مشرکین د دلایلو په میدان کې عاجزه شو، نو حضرت نوح علیه السلام ته وایي چې تا موږ سره ډېره جګړه وکړه، ډېر بحث مباحثه تېره شوه، بس د نور چې کوم عذاب ته یادې هغه راوله چې خبره ختمه شي. نو حضرت نوح علیه السلام ورته په جواب کې فرمایي که د الله رب العالمین خوښه وي نو هغه به م راشي. تاسو په دې ځمکه باندې د الله تبارک وتعالی ذات سره عاجزه کوونکي نه او تاسو باندې زما نصیحت څه اثر هم نه کوي که چېرې د الله تبارک وتعالی ذات غوښتي نه. الله تبارک وتعالی که ستاسو د ګمراهۍ فیصله کړي، تاسو هدایت درکول نه غواړي، تاسو باندې زما نصیحت هم اثر نه کوي. هغه ستاسو رب دی، همدغه طرف ته ستاسو ورګرځېدل دی. او بیا ورسره په دې آخري آیت مبارکه کې د مشرکینو مکه د هغوی جواب هم ورکول کېږي چې هغوی د قرآن د ځان نه جوړ کړی شوي دي. نو زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه که چېرې دا د ما د ځان نه جوړ کړی وي یا ما دا جرم کړی وي نو ستاسو د دې جرم نه زه بېزاره یم. نو به هر حال منځ کې دغه جمله یو راشي، مشرکین مکو ته جواب، او بیا ورپسې د نوح علیه السلام واقعه ډېرو آیتونو مبارکو کې بیا تفصیل سره بیانېږي. د طوفان نوح ذکر هم پکې کېږي. فرمایي قالو دوی وی یا نوح علیه السلام قد جادلتنا، تا جګړه وکړه موږ سره، فاکثرت جدالنا، پس ډېره وکړه تا موږ سره جګړه، فاتنا، پس ته راوله موږ ته بما تعدنا، دغه عذاب چې د کوم موږ سره وعده کوي ته. ان كنت من الصادقین، کچرې ته رښتیا ویونکو نه. قال دوی انما یأتیکم، بېشکه چې رابولي هغه تاسو ته به الله، هغه عذاب الله جل شانه ان شاء کچرې وغواړي، وما انتم بمعجزین، او نه تاسو عاجزه کوونکي، ولا ينفعكم، او نفع در کوي تاسو ته نصحي، زما نصیحت. ان اردت، چې زه وغواړم، ان انصح لكم، چې نصیحت وکړم تاسو ته، ان كان الله يريد، کچرې وغواړي الله جل شانه ان يغويكم، چې بېلاره کړي تاسو، هو ربكم، او ستاسو رب دی، واليه ترجعون، او دې طرف ته تاسو ورګرځولی شئ، همدغه طرف ته تاسو واپس کېږئ. ام یقولون افتراه، آیا دوی وایي چې دا د ځان نه جوړ کړی دی دا قرآن؟ قلت ورته ووایه ان افتریته، کچرې ما د ځان نه جوړ کړی وي، فعلی اجرامي، نو هم په ما دی زما جرم، وانا بریء، او زه بېزاره یم مما تجرمون، د هغه څه نه چې تاسو جرم کوئ. قالوا یا نوح قد جادلتنا، د قوم یو جواب بالاخر چې کله د بحث، مباحثې، مناظرې د دلایلو په میدان کې دوی عاجزه شو، نو فورا دا ووایي چې یاره بس د الله عذاب راوله چې فیصله وشي. دغه شانتې مشرکین مکه هم چې کله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د علمي دلایلو او د معجزاتو په میدان کې بې بسه شو، نو 9 پاره کې ذکر دی. مشرکینو بیا دا وایي چې اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یا الله که چېرې دا ستا طرف نه برحق وي نو بیا موږ باندې کاڼې راووروه یا په موږ باندې عذاب راوله. خو چونکې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره د دعا کړې چې په دې باندې اجتماعي طور باندې د الله عذاب نه راځي، بلکې رب کائنات دوی ته جزوي عذاب ورکړه د صحابه کرامو په لاسونو مبارکو باندې. د بدر په میدان کې رسول کو، د احد، د خندق او د تبوک او نورو غزواتو کې او دغه شانتي نورو جنگونو کې تر دې پورې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت کې 22 लाख مربع میل د خلافت د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې. بیا دا ترقی وکړه د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې، تر دې پورې د حضرت سیدنا امیر معاویه رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې 64,65,000 مربع میل باندې د اسلام جنډا هغه لهرو شوه. زموږ استادو په دې بر صغیر، پاک و هند، تر دې پورې چې بلوچستان، پېښور، اصحاب بابا او تر سند او تر افغانستان کونی پورې د اسلام پیغام الله رب کائنات د صحابه کرامو په لاسونو باندې ورسول. دا د الله جل شانه هغه وعده وه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړو او کوم صحابه کرامو سره کړو. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم. الله رب کائنات دوی سره د خلافت وعده کړو
او دغه شان دي ورته دا وعده کړو چې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله رب کائنات هغه ذات دی چې خپل پیغمبر را لګل دی د لپاره ليظهره على الدين كله، په تمام ادیان باندې غالب راشي. رب کائنات هغه وعده پوره فرمایي. ظاهري تور باندې هم دین اسلام په ټوله دنیا باندې چې تقریبا 800 سال پورې د مسلمانانو حکومت خلافت سلطنت یو مضبوط قوت او طاقت سره په دنیا باندې قائم او دائم پاتې شو. او د رب کائنات دا وعده ده ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، غم مکوئ، حزن مکوئ، خفګان مکوئ، تاسو به غالب یې ان کنتم مؤمنین، په شرط دې تاسو ایمانی صفات سره متصف یې. خو چې کله مسلمانانو ایمانی صفات پرې خودو، جهاد فی سبیل الله پرې خودو، دعوت او تبلیغ میدان پرې خودو، زهد او تقوا چې کوم صفات او ایمانی صفات هغه پرې خودو، نو یقینا بیا مغلوبیت او بیا رسوایی د مسلمانانو مقدر وګرځیدو. نو لہذا الله رب کائنات خپل وعده هغه پوره کړه او تر نن تاریخ پورې هغه وعده الله تبارک وتعالى مسلمانانو سره د علمي په میدان کې، د علم په میدان کې، د دلایل په میدان کې نن هم دین اسلام یو داسې غالب دین دی. رب کائنات په فضل او کرم سره د دنیا یو قوت او طاقت هم د دین اسلام د دلایل په میدان کې مقابله نشي کولی. سازشونه کوي او جنگ او جدال، قتل او غارتګری او دغه شانتي پټ پټ مکر او فریب او دجل، يهودیت کوي، نصرانیت کوي او نور باطل فرقې کوي، باطل قوتونه کوي. خو دین اسلام مقابله د دلایل په میدان کې، د علم په میدان کې، د مباحثې په میدان کې، د مناظرې په میدان کې نشي کولی. ځکه د الله تبارک وتعالى دا وعده ده چې همیشه دین اسلام دا غالب وي. نو نوح علیه السلام ته موږ دا وایي چې فاکثر تجدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. د کوم عذاب وعده ته کې هغه عذاب راول. نوح علیه السلام ته فرمایي انما ياتيكم به الله ان شاء. د الله تبارک وتعالى چې کله خو د عذاب هم راشي تاسو باندې. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم. زمان نصیحت تاسو ته فائدہ نه درکړي. رب کائنات ان كان الله يريد ان يغويكم، تاسو د گمراهۍ فیصله الله تبارک وتعالى کړی وي، نو د پیغمبر نصیحت هم په تاسو باندې اثر نه کوي، فائدہ نه درکړي. ځکه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نبی کریم صلی الله علیه وسلم رب کائنات فرمایي ما محبوب پیغمبر ته چاته وغواړي هدایت نشي ورکولی. الله رب العالمین زه چاته وغواړم زه هدایت ورکوم، ته چاته هدایت نشي ورکولی. ځکه هو ربکم، هغه تاسو رب دی. نو ازما قوم نوح علیه السلام ورته تاسو په باره کې رب کائنات د زلالت او د گمراهۍ فیصله کړې ده، تاسو د ضد او د عناد او د هټرمۍ په بنیاد باندې په وجه باندې څنګه چې مشرکین مکه کې کوم ضدي او عنادي هغه باندې د الله تبارک وتعالى طرف نه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه. دا غوي په زړونو دا غوي په سترګو باندې مهر لګول شو د کفر، هدایت ورته ملو نشو. او کوم پکې چې مخلص د طلب ولا ادب ولا الله رب کائنات هغه ته ایمان دولت نصیب فرمایي. چا چې طلب او ادب وي الله رب العالمین دا غوي سینه د اسلام لپاره کولاوي او ته هدایت ورکړي. او کوم به طلب او به ادب وي الله رب العالمین هغه همیشه محروم ساتي. نوح علیه السلام قوم نه نیم سو کاله د دعوت په نتیجه کې دا به طلبي او به ادبي وکړه. نوح علیه السلام قدردانی ونکړه. الله رب کائنات هغه باندې طوفان نوح ولګلو ټول هلاک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.